بسم الله الرحمن الرحيم. عبدالرحمن بن ابو بکر رضی الله تعالی عنه چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته راننوت نو په لاس کې مسواک و. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه په لاس کې مسواک ته ډیر کتل، خو د ناروغۍ د شدت له کبله یې نشو ورته ویلی چې را یې کړه. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها ورباندې وپوهېده. له عبدالرحمن نه یې مسواک راواخیست او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوله کې یې کېښود، خو مسواک یې ونشو وهلی. عایشه رضی الله تعالی عنها مسواک بیرته راواخیست او په خپله خوله کې یې لوند کړ او بیا یې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړ. د ازل مسواک نرم و. عایشه رضی الله عنها وایي چې آخري چیز دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوله ته داخل شو هغه زما لاړې وې. دا د الله لوی فضل و چې تر مرګ وړاندې زما او د هغه صلی الله علیه وسلم لاړې مبارکې سره ګډې کړې. عایشه رضی الله عنها وایي چې شیبه وروسته فاطمه الزهرا رضی الله عنها چې لوري وه راننوته. چې څنګه راننوته نو ویې ژړل، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته نشو پاڅېدلی او دا د عادت جوړ شوی و چې کله به فاطمه الزهرا رضی الله عنها راغله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به پر ټنډه کولاوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل فاطمه ما ته رانږدې شه. هغه ورغله، رسول الله صلی الله علیه وسلم په غوږ کې څه ورته وویل نو فاطمه ډېر وژړل. چې کله یې وژړل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ورته وویل غوږ دې رانږدې کړه. د ازل حضرت فاطمه رضی الله عنها وخندل. عایشه رضی الله عنها وایي ما چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم له وفات وروسته پوښتنه ترې وکړه، ویلې لومړی ځل یې راته وویل فاطمې زه نن شپه وفات کېږم، نو ما ته ژړا راغله او ومې ژړل. دوهم ځل یې راته وویل چې فاطمې ژاړه مه، ته به زما په اهل کې لومړی کس یې چې له ما سره به یو ځای کېږي. نو ما وخندل. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل تاسو لږ له کوره وځئ او عایشه رضی الله عنها ته یې وویل چې خواته مې راشه. او نبی علیه الصلاة والسلام د ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها پر سینه سر ولګاوه او لاسونه یې د اسمان لور ته پورته کړل او دا یې ویل بل الرفیق الاعلی بل الرفیق الاعلی. عایشه رضی الله عنها وایي چې زه پوه شوم چې ځنکدن یې دی. په دې وخت کې جبرائیل امین تشریف راوړو او ویل ای د الله رسوله ملک الموت بهر ولاړ ده او ستا اجازه غواړي او ملک الموت له تا پرته له هیڅ چا څخه اجازه نه ده غوښتې. نبی علیه الصلاة والسلام وویل اجازه ده راتلی شي. ملک الموت چې راننوت په رسول الله صلی الله علیه وسلم یې سلام واچو او ویل زه الله جل جلاله را لیږلی یم چې تا ته په دې دوو چارو کې اختیار درکړم، غواړې په دنیا کې پاتې شي او که غواړې له خپل رب سره وصل شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل زه مې له خپل رب سره یو ځای کېدل خوښوم. ملک الموت د نبی علیه الصلاة والسلام سر ته ودرېدی او ویل ای د محمد بن عبدالله پاک او سپېڅلې روحه راوځه د الله طرف ته او رب له تا نه راضي ده. عایشه رضی الله عنها وایي چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس راولوید او سر دروند شو نو زه پوه شوم چې وفات شو.
نه پوهېږم څه وکړم. وارخطا د مسجد پر هغه دروازه ور ووتم کومه چې زما د حجرې لخوا د نارینهو خواته وروتلې وه، او نارې مې کړې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو. دا وایي زما د چغو په اورېدلو سره په مسجد کې واویلا ګډه شوه. علي بن ابي طالب رضی الله عنه کېناسته، د ولاړېدو توان یې له لاسه ورکړه، او عثمان رضی الله عنه لکه ماشوم په یوه لاس یې دا بل لاس وهه، او عمر رضی الله عنه بیا توره راایستلې ده او وایي که هر چا وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی نو سر به ترې غوڅ کړم. هغه د خپل رب ملاقات ته تللی ده لکه موسی علیه السلام چې تللی و او بیرته به راستون شي، مګر په ټولو کې چې تکړه و هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغی. نبی علیه السلام یې په غېږ کې ټینګ کړ او وی ویل ای د الله خلیله، ای د الله دوسته، ای د الله رسوله. او رسول الله صلی الله علیه وسلم یې ښکل کړ او وی ویل ای د الله پیغمبره، په ژوند او مرګ دواړو کې ته مبارک او بختور یې. او وروسته مسجد ته وروت او ویل یې چا چې د محمد صلی الله علیه وسلم عبادت کاوه هغه نن وفات شو، او چا چې د الله جل جلاله عبادت کاوه نو بېشکه الله جل جلاله نمري او تل ژوندی دی. د دې خطبې په اورېدلو د عمر رضی الله عنه له لاسه توره ولوېده. عمر رضی الله عنه وایي چې د ابوبکر دا خبرې مې واورېدې نو مې یقین شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی ده. وایي زه بهر ته ووتم، د یو داسې ځای په لټه شوم چې له خلکو لرې وي، او زه یوازې له خپله ځان سره په اوښکو تویولو خپل زړه تش کړم. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دفن کړ، فاطمه رضی الله عنها وویل آیا تاسو به ځانونه معاف کړئ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر مخ مخاورې ور واړولې او له قبر سره ودرېدله، تر ډیره یې فریاد کاوه. نو ورونو سترګې به مو له اوښکو ډکې شوي وي او په زړه کې به مو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لیدلو تلوسه پیدا شوې وي، مګر د الله په فضل او زموږ سره د کړي وعدو په برکت به انشاء الله پر حوض کوثر ورسره یو ځای کیږو. یو ځل درود شریف پر محمد صلی الله علیه وسلم ووایي او الله تعالی دې د محمد صلی الله علیه وسلم دیدار زموږ پر نصیب کړي.